بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر محمد یونس سلیمان یم. د اناټومي د جاینټونو د درسو په امتداد باندې زموږ تاسو شپږم درس دی. جاینټس اف د ریست ان هند، یعنی د لاسو بندونه موږ تاسو وایو. راځو کوم وخت چې راډیوس هډوکي یو ځای کېږي د مړوند سره، نو کوم بند جوړي؟ رادیو کارپل. کارپل مړوند دی، راډیوس هډوکي دی. رادیو کارپل بند جوړي شابس. دا ساینویل جاینټ دی خو الیپسویډ دی. بیضوي چې موږ تاسو دا بیضوي شکل دی. موږ تاسو ویل په دې درس کې. نو دا څنګه جوړیږي؟ دلته د راډیوس دغه لاندې سر دی، د راډیوس دغه لاندې سر او لاندې بیا دلته سکیپویډ هډوکی دی، صحیح شو؟ لونیټ دی خپله هلالي، صحیح شو؟ او ټراکیټرم هم لږ همکاري ورسره کوي. دا درې هډوکي سکیپویډ، لونیټ او ټراکیټرم درې سره ورسره موښ دي. اکثره وخت په کتابونو کې یوازې سکیپویډ او لونیټ دی وایي، دا اول سکیپویډ دی دوهم لونیټ دی، دا ورسره موښ دي، صحیح شو؟ او خپله بل دی د اولنا سره دلته یو ډیسک هم لري، ډیسټل رادیو اولنر جاینټ ته یو ډیسک هم لري ورسره، د پاسه سره ورسره موښ دي ورسره، صحیح شو؟ دغه بند چې دی دا ټو اکسس یا بای اکسیل دی، دوې خواته حرکت کولی شي، یو فلیکشن او اکستنشن رامنځته کوي، یعنې لاس دغه زاویه لاس ټولیږي او خلاصیږي، نه لاس یې راپورته کړي بېرته شاته کړي، دا ته اکستنشن او فلیکشن وایي. که لاس راپورته کړي زاویه کوچنۍ شي ته فلیکشن وایي، که لاس خلاص شي هغه ته بیا اکستنشن ویل کېږي. او بل لاس نږدې کوي د وجود خواته هغه ته ویل کېږي اډکشن او لاس لرې کول بیا ابډکشن دی، صحیح شو؟ لکه موږ چاته بای بای کوو، نه دا رقم بای چې کوو موږ تاسې دا بای بای کې لاس وجود ته نږدې سي د اډکشن سو، او چې لرې سي هغه ته ابډکشن ویل کېږي. دا دوهم ډول حرکت سو د دې بند. ښه، نو موږ تاسې دا وایو چې دا خپله سنویل ممبران لري، کیویټي لري، فلوید لري، کپسول لري. خبره په لیګامنټو کې ده. یو انټیریور لیګامنټ لري چې هغه ته پلمر هم ویل کېږي، بل شاته پوسټیریور لري چې هغه ته ډورسل هم ویل کېږي، صحیح شو؟ بل لیټرل دی او بل یې میډیل دی. دغه مخ ته دا انټیریور یا پلمر دی، صحیح شو؟ دغه زرغون دا اولنر دی او دغه ژړ دا لیټرل دی او شاته یې پوسټیریور دی. دا څلور چې لري لیګامنټونه لري چې دغه بند څه پکې تثبیتوي یا ټینګوي. بل بیا خپل دغه د کارپل هډوک ترمنځ جاینټونه دي، دا کوچني کوچني اته هډوکي دي، خپل منځ جاینټونه هم لري، هغه ته بیا انټر کارپل جاینټس ویل کېږي، سره یو ځای کېږي. دا بیا ساینویل جاینټ دي خو پلین دي، موږ تاسو وایي دا کوچني کوچني هډوکي دي، منځ داسې سره یو ځای کېږي سرونه یې، دې ته پلین جاینټونه ویل کېږي، صحیح شو؟ یو د بل سره چې کېږي سره وصلېږي، سره موښ دي. دا هم ساینویل دي، ساینویل ممبران، کپسول ټوله په کیویټي او فلوید لري شاوس. او د حرکت چې دی دا ماز سلایډینګ حرکت دی، ماز سره ښویېږي، د حرکت نسي کولی. بل کارپو میټاکارپل دی چې د کارپس د مړوند هډوکي رااخلي د لاس د پنجې سره یو ځای کوي، دغه ځای چې د لاس د پنجې سره یو ځای کوي. کارپو معنا د لاس مړوند، میټاکارپل د لاس پنجې هډوکي دا سره یو ځای کوي. نو په دې کې خپله دا هم ساینویل پلین جوینټ دی، همواره جوینټ دی، صحیح شو؟ چې په دې کې خپله د بغیر د اولې ګوتې څخه، بغیر دغه اولې ګوتې مربوط چې دی هغه سیډل جوینټ دی، معنا هغه د آس د زین په رقم چې ونه د زین په رقم جوینټ. نور څلور څه چې دي هغه ساینویل پلین جوینټونه دي. د اول دانه چې دی هغه سیډل جوینټ دی، نور څلور چې دي هغه چې دي ساینویل پلین جوینټونه دي. خپله په دې کې د کارپس هډوکي ډیسټل خوا، یعنې دغه د لاس د مړوند هډوکي دغه خارجي خوا، ډیسټل خارجي نه دغه لرې خوا، وحشي لرې کېږي چې نه ډیسټل خوا. او میټاکارپل هډوکي چې د لاس د پنجې هډوکي د خو بیا د شیرو یا بیس دی، چې دی دغه بیس دا سره یو ځای کېږي. په دې کې فلیکشن حرکت رامنځته کېږي چې راټول سي، اکستنشن چې خلاص سي، ابډکشن چې لرې سي، اډکشن چې نږدې سي، صحیح شو؟ دا رقم سلایډینګ حرکتونه هم کولی شي، ماز سره ښویېږي، دا حرکت هم کولی شي. ساینویل جوینټ دی، ساینویل ممبران خو لري، کپسول خو لري، ساینویل کیویټي خو لري، فلوید خو لري. په لیګامنټونو کې انټیریري دي چې هغه ته پلمر هم ویل کېږي، پوسټیریري چې هغه ته ډورسل هم ویل کېږي، او بل انټر اوسس ترمنځ یې د هډوکو ترمنځ یې موقعیت لري. دا یې لیګامنټونه دي، مخ ته، شاته او په منځ کې. بل میټاکارپو پلنجل دی چې د لاس پنجه یو ځای کېږي د ګوتو سره، and the proximal پلنکس بیس دی، دغه د اولو بندونو دغه بیس دی، دغه ساحه ده،
صحیح شو. او د خپل د لاس د میټاکارپل هډوکي بیا هیډ یا سرونه دي، دغه یو سر، دا د بل سر، دا بلې سر او دا د بلې ګوتې سر، دا سره یو ځای کېږي. صحیح شو. دا کوم جاینټونه چې دا سرنیول جاینټ خو دی واقعي کونډایلویډ دي. موږ ویلي وه چې کونډایلویډ چې دا خپل د باز ساکټ چې دی کوچنی شکل یې دی، نه د هغو تغیر شوی شکل دی. دا هم سرنیول جاینټ دی، نه په دې کې خو موږ وایو چې ممبران به وي، کیویټي به وي، فلویډ به وي، خو لیګامنټونه هم لري ورسره. لیګامنټونه یې هم یو چې دی پلمر دی خپله لاس ورغوي خواته موقعیت لري، بل یې ټرانسورس دی، ټرانسورس، بل یې میډیل دی اونسي، او بل یې هم لیټرل دی. هغه چې د غټې ګوتې خواته دي دې خواته هغه لیټرل دی، هغه چې د کوچنۍ ګوتې خواته دي هغه یې میډیل دی. صحیح شو. او بل یې ورغوي خواته چې دی هغه یې پلمر دی، او بل ټرانسورس دی په اوږدو باندې چې موقعیت لري. دا وه لیګامنټونه. اخري انټرپلنجل دی، د ګوتو ترمنځ موقعیت لري. دا ساینویل هینج جوینټ دی، چپړاس په رقم ګوتې بندوي او خلاصوي ماس. صحیح شو. پروکسیمل خپله دغه څه نومیږي پروکسیمل بند دا ګوتې، میډیل بند او ډیسټل بند دوی ترمنځ موقعیت لري، یعنې د ګوتې اول بند دوهم او دریم بند. په غټه ګوته کې بیا یوازې پروکسیمل او ډیسټل شته او میډیل نه لري. حرکتونه چې دي یو فلیکشن کته ول کوي، بل اکستنشن خلاصول کوي بیرته. نو ساینویل جاینټ خو دوی ساینویل ممبران به لري، فلویډ به لري، کیویټي به لري، کپسول به لري، او لیګامنټونه هم لري ورسره. لیګامنټونه یو پلمر د ورغوي خواته دي، بل یې د کوچنۍ ګوتې خواته میډیل دي، د غټې ګوتې خواته چې دي لیټرل لیګامنټونه ورسره لري. لا ورلیم په د خیره په بل لکچر کې انشاءالله ووایو.